قرآن سره چې یره من قرآن سره خپل زندگی وابسته کو. زمون دا علماء دیوبند چې الله دا کم مقامات ورکړي دي او کم مقاماتو باندې فائز دي، نو دا د دې قرآن او د حدیثو د درس د وجې نه الله دا مقامات ورکړي دي. وینور چې کله ډوب شي د هغه رڼا ختمه شي. علماء دیوبند وفات شو، لیکن د هغوی رڼا اوس هم په مخ د ځمکه باندې موجوده ده. زنګ علماء دیوبند کې شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه چې چا د پاکستان تحریک ریشمی رومال آغاز کړی و، د پاکستان جوړېدو دپاره یو تحریک چلیدلی و، تحریک ریشمی رومال، او د هغې آغاز شیخ الهند رحمت الله علیه او د هغه رفقای کار شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، میاں عزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ، حاجی صاحب تورنگزی رحمت اللہ علیہ، دا ټول داغر و فقائے کارو. او شکل دا راز شریف مکہ انگریزانو تپاش که او دوی مکہ مکرمہ کی گرفتار کرل او دا مالٹی جیل تے منتقل کرل. نو 3.5 سال د مالټې په جیل کې د قید و بند تکالیف برداشت کړ. مدنی رحمت الله علیه فرمایي وی چې ماسخوتن بشو شیخ الهند رحمت الله علیه به راوسته، کمیس به یې ترې وویسته او د اور په سکروټو به یې د پاسه سملو. هغه سکروټې به د ده په وینو زو باندې مړې شوې او وی به چې زه د حضرت بلال او د حضرت خبیب روحانی بچی یم، زبا انگریزانو ته سره تسلیم خم نکم. چې کله وفات شو غسل یې ورکو ملا کې غارونه وداسې، بیا مدني رحمت الله علیه وی چې دا د مالټې په جیل کې هغه سکروټو باندې سملو، هغې کې ملا کې غارونه پیدا شي او 3.5 سال دا په مالټې جیل کې تیر کړل. او چې کله رهایي شوه او دیوبند ته واپس راتلل نو لوی استقبال یې شوی و. چا ورته استقبال دوران کې یو قصیده ورولې وه، قصیده مجد جان فضا مالٹا سے آب نصیب جان فضا ہونے کو ہے، دل میں جان آنے کو ہے، عیسیٰ ادا آنے کو ہے، ہو گئی تو زندگانی کا مزہ جاتا رہا، ابو آتے ہے تو جینے کا مزہ آنے کو ہے، ہو لبوں پہ خیر مقدم مرحبا آنے کو ہے، قاسم خیرات کا اولاد لا آنے کو ہے، پھر پلی پولے گا گلزاری رشید قاسمی، سالے کو گھبراؤ مت تم رہنما آنے کو ہے، ہو مبارک تجھ کو اے دار الحدیث دیوبند، او تورا شیخی حدیث مصطفیٰ آنے کو ہے، بحر ہستی پہ سفر آسان ہوگا بالیقین، کشتی طوفان زدہ کا نا خدا آنے کو ہے. لوی قصیدہ دا چاہتے استقبال دوران کی پختنہ اکڑا وی حضرت تاسو دا نهج اسلامی دا قانون اسلامی دا نفاذ دا پارا انتک کوششونم کړي دي، دیر دور دوپم کړي دي، قید و بند تکالیفم برداشت کړل، کلپتونو اذیتونم برداشت کړل. تا ته په خپل اعمالو کې د کوم عمل نه امید دی چې رب ذوالجلال به تا باقي وبخي؟ دی ورته ما ته خپل اعمال کوټه ښکاري، دومره لوی شخصیت د علم غر هغه ما ته خپل اعمال کوټه ښکاري، عاجزي و پکې څومره. وی بیا وی یو عمل داسې دی ما چې د قرآن شریف کومه ترجمه لیکلې ده او د تفسیر صحیح سمې لیکلې ده، زما د دین امید دی چې رب ذوالجلال به ما د دې قرآن په خدمت باندې وبخي، چې قیامت کې ما نه الله تپوس وکړي چې محمود الحسن ستا څه کارنامه ده، تا ځان سره څه راوړي دي. زما ترخ کې به د قرآن تفسیری، روز محشر هر یکی تصویری جانان در بغل، من نیز حاضر میشوم تفسیری قرآن در بغل. زما ترخ کې به د قرآن تفسیری خدای دا زما کارنامه ده. د قرآن د دې یو
خدمت د وجې نه دا زما امید دی چې رب ذوالجلال مما په دې باندې وبخي